الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم دی مبارک آیات کې چې کوم آیات تلاوت شو د سورہ بقره آیات نمبر 115 آیات د رمضان مبارک د روزي شریف پر رابطه دی آیات کریمه کې الله پاک د روزه فضیلت بیان کړی ده دی آیات کریمه کې الله پاک د روزه فضیلت په داسې طریقې سره بیان کړی ده چې دا د روزه میاشت دا هغه میاشت ده چې په دې میاشت کې الله قرآن کریم نازل کړی ده شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن دا د رمضان میاشت چې دا هغه میاشت ده چې په دې کې قرآن نازل شوی ده او قرآن داسې کتاب ده چې هدى للناس د ټول انسانیت د پاره د هدایت وسیله ده وبينات من الهدى او شکارا دلائل دی لهدایت والفرقان او داسې یو کتاب د چې جلا کیدونکی د په مابین د حق او د باطل کې دغه کتاب الله په دغه میاشت کې نازل کړی نو چون کې قرآن کریم د انسانیت د پاره تر ټولو نعمتو عظیم نعمت ته چې الله انسان ته ورکړی ده او تر ټولو تحفو عظیمه تحفه ده چې الله انسان ته ورکړی ده نو دغه عظیم نعمت چې په کومه میاشت کې الله انسانانو ته ورکړی ده نو د هغې میاشتې دپاره الله یو خصوصیت بخښلی ده او دغه میاشت کې دغه عظیم نعمت د شکر ادا کېدل د مومنانو مسلمانانو وظیفه او وجیبه ګرځېدلې ده چې دغه ته وایي روزه د روزې مبارکې یو شرعي فضیلت ده
شرعي بهتري ده او یو د روزې مبارکې د دغې میاشتې کې د روزې نیولو د دې یو علت او د دې اصلي فلسفه ښکاره کېدل دي. نو کله چې الله پاک قرآن کریم په دغه میاشت کې نازل کوي کتابو کې راځي جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه په خپل مشهور کتاب تفسیر اتقان کې لیکلی دی هغه وایي چې قرآن کریم الله پاک له لوح محفوظ څخه د دنیا و د اول اسمان ته ټول په یوه وار را نازل کوي دا د روزې د 28 شپه وه او دغه شپې ته هم الله یو داسې خصوصیت ورکوي چې په نورو شپو کې نشي راتلی. نو میاشت د روزې وه اگر کالته خو اسلام لا نه و راغلی چا نه پیژندی روزه چا نه پیژنده د مشرکینو دور وو خو میاشت دغه میاشت وه چې په دې کې بیا څه وخت وروسته الله روزه فرض کړه د دغې میاشتې د 28 په شپه باندې قرآن کریم له لوح محفوظه الله پاک را نازل کوي د دغه دنیا دا نږدې اسمان کې ټول راولېږي. په دغه اسمان کې یو خاص دفتر ده ملائکه په هغې کې د الله د حکم مطابق کار کوي دغه دفتر د بیت العزت په نامه یادیږي و دغه دفتر ته الله ټول حواله کوي. دا په یوه وار و ټول قرآن کریم له لوح محفوظ څخه و دغه ځای ته په یوه وار راغلی ده. بیا له دغه ځایه څخه بیا ټوټه ټوټه نازل شوی ده. اول وار چې د قرآن کریم سرنامه نازله شوې ده هغه د سوره علق 15 آیاتونه دي. اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. دا 15 آیاتونه دي د سوره علق سر ده. دا بیا له بیت العزت څخه ومځکې ته د روزې د 28 په شپه راغله. دا 15 آیاتونه دا د قرآن کریم د نزول شروع وه. نبی علیه صلات وسلام مبارک له خپله کوره تللی و د مکې مکرمې څخه په یو مسافه آزاد یو غر ده جبل حرا چې ورته وایي د دې په سر کې یو غار د نبی علیه صلات وسلام په دې غار کې ناست اول وار الله پاک دغه 15 آیاتونه پر نازل کړو. جبرائیل علیه السلام راغی دا 15 آیاتونه د نبی علیه الصلاة والسلام په حواله ورکړو. دام د روزې د 28 شپه و مځکې ته چې د قرآن کریم نزول شروع شوی د دام د روزې د 28 شپه و. بیا له هغه وروسته قرآن کریم له دغې ورځې له دغې شپې چې نبی علیه صلات وسلام ته دا 15 آیاتونه راغلي دي. بیا تر هغه آیات پورې چې اکثر مفسرین دا وایي چې د نبی علیه صلات وسلام د وفات 3 ورځې مخکې نازل شوی ده. واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله د سوره بقره آیات ده. لدغه مخکنی د حرا د غار له آیاتو بیا تر دغه آیات پورې 23 کاله وخت تیر شي. په دې 23 کاله کې قرآن کریم مکمل شي چې دا له هغه وخت شروع کړی ده چې نبی علیه صلات وسلام په غار کې ناستو دا 15 آیات نازل شو. بیا چې څو قرآن کریم په دغه آیات کریمه باندې مکمل شو
دې کې 23 کاله وخت تیر شي. علامه شربینی یو مفسر د سراج المنیر په نامه یې تفسیر لیکلی. هغه په دې تفسیر کې وایي چې د دغو 23 کلو په درج کې دننه جبرائیل علیه السلام 24,000 واره و نبی علیه السلام ته د وحی د راوړو دپاره راغلی. د جبرائیل علیه السلام د 24,000 واره د راتګ په وجه په 23 کاله کې دا قرآن کریم مکمل شو. او کومه شپه چې په کومه شپه کې قرآن کریم شروع سوی ده، الله پاک وای انا انزلناه فی لیلة القدر، وای موږ نازل کړی ده دا قرآن په هغه شپه کې چې هغه د قدر خاونده ده، د عزت خاونده ده. شپه ولې د عزت خاونده سوه؟ خو قرآن کې نازل سو. وما ادراک ما لیلة القدر، الله وای ته چې شي پوه کړې ته پوهیې د قدر د شپې کم انداز ده. لیلة القدر خیر من 1000 شهر، د قدر شپه تر 1000 میاشتو بهتره ده. 1000 میاشتې تقریبا د 80 کلو په شاوخوا کې. یو سړی به 80 کاله عبادت کوي، یو سړی به د قدر په شپه کې 2 رکعته لمونځ کړی، د دغه سړي بهتري پر هغه ډیره ده چې 80 کاله عبادت کړی دی. چې دا د قدر په شپه کې قدر دغې شپې ته الله دونه اعزاز وبخښی. دام په دې روزه کې ده. اهل تفسیر وایي چې دا مسله قطعي ده چې د قدر شپه په روزه کې ده. ځکه یو ځای الله پاک وایي انا انزلناه فی لیلة القدر، بل ځای وایي شهر رمضان الذي انزل فیه القرآن. الله وایي موږ د قدر په شپه کې نازل کړی. دلته بیا وایي چې د رمضان میاشت هغه میاشت چې په هغه کې قرآن نازل شوی دی. له دې دا معلومه سوه چې د قدر شپه هم په روزه کې ده. الله روزې ته څونه اعزاز وبخښی. او دا ولې دا د قرآن کریم په وجه روزې ته دونه اعزاز ولې وبخښل شو؟ وز د یو مومن مسلمان د پاره دا پکار ده چې په دغه حکمت باندې ځان پوه کړي. که چیرې یو مومن په دغه حکمت باندې ځان پوه کړي، هغه به د روزې راتګ ته خوشحاله وي، هغه به د روزې راتګ د الله لخوا پر ځان باندې احسان بولي، هغه به دا میاشت په خوشحالي تېروي. ځکه شیطان د انسان تر ټولو دشمنانو لوی دشمن ده. الله جل جلاله د شیطان پر رابطه خبره کړې ده، انه لکم عدو مبین. شیطان ستاسې ښکاره دشمن ده. څه دشمنی چې له انسان سره له یو چا سره کېږي، دا ټولې د شیطان په وسیله کېږي. اصلي مبدا یې شیطان ده. شیطان چې د مځکې پر مخ یوازې آدم علیه السلام موجود و، د دشمني ورسره شروع ده بیا تر اخره انسانه پورې. او شیطان کله کله په دې خپله منصوبه کې کامیابه سوی هم ده ډیر. یو وخت د کامیابی د شیطان داسې راغی چې شیطان په د خپل جانب مقابل انسان پرځ زړه سوړ کړي. دغه د شیطان د دشمنی په وسیله شیطان انسانیت داسې جوړ کړي. یو قسم خلق چې د مځکې پر مخ اوسېدلو نسوارا چې د عیسی علیه السلام د دین خلق وو. د عیسی علیه السلام دین په خپل وخت کې حق وو، انجیلي کتاب وو، د الله لخوا رالیږل سوی کتاب. شیطان د دغو خلقو د پاره داسې کار وکړي چې د خلقو اذهان یې په دې طریقې جوړ کړو چې د عیسی علیه السلام د الله زوی دی. خلقو د الله عبادت پرېښوی، نسواراو د عیسی علیه السلام عبادت شروع کوي، مطلق کفر یې مختار کوي.
دا خلک پر دغه راټول کړو چې تاسې د عیسی علیه السلام عبادت کوئ دا د الله زوی دی یهود یې پر دغه مسله باندې راټول کړو چې عزیر علیه السلام د الله زوی دی د دغه عبادت کوئ یهودو دین د تورات دین و هغه هم په خپل وخت کې حق دین و تورات د الله کتاب و شیطان د خپل کوشش په وجه باندې خلک پر غلطه لار بوتلو له یهودیت و نصرانیت ما سوا نور خلک اکثر د مځکې پر مخ سوا هغه یې مشرکین جوړ کړو د بوتانو د ډبرو د لرګو عبادتونه یې شروع کړو عربي دنیا کې د ابراهیم علیه السلام دین شیطان کوشش وکړي دغه د ابراهیم علیه السلام دین یې له خلکو ورک کړي په خلکو کې بت پرستی خپره کړه خلکو د بتانو عبادتونه شروع کړو د ډبرو عبادتونه یې شروع کړو د لرګو څخه د جوړ سوي بتانو عبادتونه یې شروع له خاورې څخه د جوړ سوي بتانو عبادتونه یې شروع کړو له زرو له اوسپنې د جوړ سوو بتانو عبادتونه یې شروع کړو او دا خو پرېږده چې یوازې بت پرستي شروع شوه بت پرستي غیر الله پرستی دار چا عبادت چې کوي له الله ما سوا دا کفر ده کفر د تمامو خرابیو بنیاد ده چې کفر په یو چا کې راغی دا یې د ټول فساد و بد اخلاقۍ تخم په ځان کې وشیندی تخم چې یو ځای وشیندي نو میوه به راشنه کوي نو دا تخم چې انسان په کارخانه انسانیت کې وشیندی نو دی تخم غلط افعال غلط اخلاق راشنو کو تاسې بار ویدلی شاید ډیر واره به تا خبره ستی تر غوږ تېره سوي د اسلام تر راتلو مخکې پر بیت الله شریفه باندې خلکو لڅ طوافونه کول لڅ کالي به کښلي وو ټول او دا خو پرېږده چې یوازې نارینه و زنانه و به دواړو لڅ طوافونه کول کالي به ټول کښلي وس د انسان چې حیا تر دغه اندازې ورسیږي چې د الله پر بیته باندې په حرم کې کالی ټول وکاږي لڅ لغل د الله پر بیته باندې راګرځي یوازې دا یم نه په سوونو کسان یو له بل سره شرمیږي نه او دا خو پرېږده نارینه و ښځې هم نه سره شرمیږي نور به په دې انسان کې پاته څه وي چې حیا دغې مرتبې ته ورسېده حتی د تفاسیرو کې بعضې داسې خبرې د اهل تفسیر ذکر کړي دي چې هغه اوس په دې مجلس کې د حیا په وجه زه نسم کولی چې دا به دا ښځو د طواف په وخت کې نارینه ورته کولي دا داسې الفاظ دي چې موږ ته له هغه تعبیر حیا راځي موږ یې نسو کولی هغه تعبیر دغه وخت چې راغی چې د نارینه و د ښځو حالت داسو نو چې حیا داسې له مابینه ولاړه زنا خو خود به خوده په ټولنه کې خپرېږي زنا داسې عامه سوه په بخاري شریف کې حدیث راځي چې د زناکارې ښځې پر کور به بیرغ ولاړ په کلي کې چې به زناکارې ښځې وې پر کور به بیرغ درولی وار چا پېژندی چې یو مسافر به راغی دا ارزو به ورسره پیدا سو خو بیرغ پر ولاړ و چې به کور ته ورتی لا ښځې سره به زنا کوله داسې زناکارې ښځې وې چې کوشنی به پیدا سی 10 12 15 کسان به راوغوښتو ورته وبې ویل چې تاسو خبر یاست تاسې هر یو له ما سره بدپیلي کړې د دوی بولو نو د دې هلک ذمهداري اوس څوک اخلي دا د چا زوی دی بیا چې به دې پر هر چا لاس کښېښوی هغه به د هغه زوی و هغه بیا انکار نسو کولی داسې ډېرې خبرې دغه شیطان داسې سلطه پر دې انسانانو باندې وکړه چې کالي یې ځینې وکښو حیا یې ځینې یووړه انسانیت یې ځینې سلب کوي مطلق حیوانیت یې خپل سود دي خلکو لڅ لغړ ګرځېدو لکه حیوانان
حیوانان نه سره شرمیږي بس لکه خره هر ځای چې خره پر خرې پښې پورته کړي لا بله خره نه شرمیږي نه له غوایي شرمیږي نه له موږه شرمیږي داسې حالت انسان کې علا یو ماده د ترحم و د وسیلې یې ده د انسان پر ژوندي مخلوق زړه سوځي بیا خاص طور قریب باندې خو یې ډېره خوا بدېږي اولاد یې بیا بالکل ورته محبوب وي دغه د وسیلې و د محبت ماده هم شیطان ځینې وکشه ژوندی ژوندی لوڼانې به را په شا کړې را وابېستې چې کلور به پیدا سو هلته به یوړه غار به ورته پرې کوي دغه یې به کې کښېښو دې به سترګې روڼې ورته نیولې وي خاورې به پرې راواړولې او په هغو خاورو کې مړه سوه دی به را رهي دا د آیات قرآن کریم علا اخبار کوي واذا الموعودة سئلت بأي ذنب قتلت د قیامت یو کیفیت علا بیانوي چې کله له دغې ژوندۍ پټې سوې نجلۍ څخه سوال الله وکړي چې ته پر کومه ګناه مړه کړې د وسیلې و د ترحم انداز دغه و چې یو څوک خپل اولاد سره دغه کردار کوي له بله سره به څه حال نو خلاصه دا سوه چې شیطان مطلق انسانیت له انسانانو سلب کوي ځینې یو د شیطان زړه سوز چې کمې منصوبې شیطان تصویر کړې وي هغه ټولې پر انسانیت تطبیق سوي انسانان مطلق د شیطانانو غلامان سو چې څه شیطان غوښتو هغه یې په انسان کولی سای او یوازې عرب نه یوازې مشرکین نه یهود هم د شیطان غلامان وو تر اوسه یې لا غلامان دي نسوارا انګریزان هم د شیطان غلامان وو تر اوسه لا مشرکین هم د شیطان غلامان په دغو ډلو کې تر اوسه هم دغه بې حیایي سته چې د چا اختلاط و ګزاره ورسره راسي په یهودو په نسواراو کې اوس هم دغه حال خو پر عربي دنیا د الله احسان وسو په دغسې معاشره کې په داسې ټولنه کې اعلی نبي علیه السلام را پیدا کوي چې هغو توافونه لڅ کول د هغو زنا ابتخار و قتل و قتال د هغو ابتخار و غلا و لوټماري د هغو ابتخار و حیا له مابینه تللې وه وسیله له مابینه تللې وه صرف حسد و تکبر و تعصب په انسانیت کې جمع او شیطان غوښتو دغه چې څه شیطان غوښتو هغه وسو پیغمبر علیه السلام چې کله علی قرآن کریم باندې نازل کوي نو پیغمبر علیه السلام پر دغه ټولنه باندې داسې محنت شروع کوي چې دغه حیواني ټولنه بیرته له دغه حیوانیت راوباسي سل په سل کې د انسانیت په چوکاټ کې راسي دا محنت نبی علیه السلام شروع کوي په دې مسله کې له نورو اړخونو څخه مخکې موږ خبره کړې ده اوس مقصد دا ده چې کله د دې قرآن په وسیله نبی علیه السلام پر دغه انسانانو محنت شروع کوي اول وار یې انسانان په اوله نقطه د الله توحید کې راوبلل چې دا تاسې هر څونه شیان چې تاسې عبادت کوئ دا ټول باطل دی یوازې الله معبود قولوا لا اله الا الله تفلحون داسې ووایاست چې له الله ما سوا بل اله نسته په دغه ټکي کې کامیابي ده قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم فدغه پیغامو باندې پیغمبر علیه السلام خلق توحید ته راوبلل چې فقط ته دونه ووایه چې الله یو د شریک نه لري دا عقیده خپله که نوره به بیا پر مخ سوکه خلق و دغې لارې ته را مایل سو صدیق اکبر دا پیغام قبول کړي حضرت علی دا پیغام قبول کړي د پیغمبر خپلې پاکې بیبي حضرت خدیجة الکبرا زموږ ستاسې مور دی دا پیغام قبول کړي زید بن حارثه د نبی علیه السلام یو خدمتګار و دی دا پیغام قبول کړي سوکه د اسلام لمن پراخېده
د کفر تورې تیارې مخ په ورټولېدو سوې شیطان په یو پریشاني باندې اخته سو شیطان پریشان سو د شیطان منصوبې د ناکامۍ پر خوا روانې سوې انسان سوکه سوکه د انسانیت خواته میلان وکړي تر څو پورې چې تاسې ته د ډیرو خبرو کې به م اورېدلي الحمدلله زموږ ټولنه اسلامي ټولنه ده د صحابهو د پیغمبر علیه الصلاة وسلام د خاص شاګردانو ډیر کردارونه بیان شوي دي نبی علیه الصلاة وسلام یو ورځ حضرت عمر رضی الله عنه ته وایي چې ای عمره تا تعالی دغسې یو حالت در کړی ده چې پر یو لار باندې تش روان شي شیطان پر هغه لار دا توان نه لري چې ولاړ شي که ته د مشرق پر خوا تلې شیطان د مغرب خوا ته ځي که ته د شمال پر خوا تلې شیطان جنوب خوا ته ځي دا ستا له وجوده سره د شیطان یو حساسیت سته ستا په وجود سوځي دا په هغه ټولنه کې را پیدا سوی د شیطان خپله منصوبه سل په سل کې پر تطبیق کړه نن بیا داسې ناکام سو که په یو مجلس کې عمر ناست د شیطان دپاره په هغه مجلس کې ځای نسته دغسې یو حالت الله راوستی داسې انسانان الله تیار کړو او داسې دین مځکې ته راغی داسې دین بخاري شریف کې حدیث ده پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي چې دا د اذان اواز کله پورته سي الله اکبر الله اکبر الله لوی د نور ټول طاقتونه کوشني دي دا پر شیطان ډیره بدله کیږي چې کله د مؤذن د اذان اواز پورته کی شاهدی د توحید ورکي اشهد ان لا اله الا الله شاهدی د رسالت ورکي اشهد ان محمد رسول الله لدغه کلمو سره شیطان د حساسیت لري نبی علیه الصلاة والسلام وایي دونه زغلي چابک چې د ده له غوږو نور دغه د اذان اواز ووځي تر څو پورې چې د اذان اواز د ده غوږ ته رسیږي ده ته ارام نه راځي او حتی د دې مجلس د تقدس له مخه آیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام په دې حدیث کې وایي چې د ډیر تاثیر او د روب له وجې بادونه پرې کېږي د دې شیطان دغه نه لرې له اذانه ولاړ نو شیطان د آرام وخت نه دی لیدلی چې آیا اذان تمامیږي یا بل شروع شي زموږ پر دا ایمان ده ګورئ مسلمانان دا د الله د پیغمبر صادقه وینا ده زموږ پر دا ایمان ده چې اوس په دغه مسجد کې په دا سپیکر کې اذان وسی شیطان به دونه تاختې کړي چې څو یې له دغه صوت ته ځان ایستلی اوس الحمدلله د مسلمانانو ملک ته چې بل ځای ته دی رسېدی هلته بل اذان غوږ ورته راغی چې بل ځای تر اوسه بل اذان دغسې میله شیطان ته جوړه سوه دا هغه شیطان و چې له انسانانو یې کالي وکړو دا هغه شیطان و چې د انسانیت دپاره یې زنا افتخار وګرځوله دا هغه شیطان و چې قتل و قتال د انسانیت دپاره افتخار وګرځاوه دا هغه شیطان ده چې اوس دغه انسانان د تکبیر ناره پورته کړي دی ټول هغه خپل قوت ماسکه له لاسه څخه ورکړي خپل ځان یې په قبضه کې نسته له مخه یا بادونه یې پرې کېږي نو دا دشمن په دغه قرآن کریم دغه حالت ته راورسېدی او دغه قرآن کریم موږ ته په دغه روزه کې الله راولېږي نو ستا انداز ولګوه د دې روزې کم قدر پکار ده په دې افغانستان کې تاسې ټولو ته معلومه ده د دې ملک خلک یاست د اسد اتویستم یا د سنبلې اول دلته یو میله د پخوا به په ډېر غټ انداز جوړېده خو اوس دا به دمنۍ د هغه ډول نه جوړېږي جشن استقلال دا څه پیښه وسوه دا پیښه دا وسوه چې امان الله خان په دغه ورځ باندې له انګریزانو خپل استقلال واخیستی د انګریزانو مصر په هندوستان کې چې امان الله خان ورغی هغه دا لاسلیک وروکړي چې نور افغانستان خارجي پالیسي مطلق زموږ له سلطې څخه آزاده ده داخلي ازادي خو افغانستان مخکې هم درلوده د انګریز سلطنت د پراغلي البته
خارجي پالیسي انګریزانو اداره کوله په دا وخت کې افغانستان خپل استقلال واخیستی له انګریزانو. انګریز خو که دشمن دم نو د شیطان په انداز خو نه د دشمن. او که موږ استقلال اخستی ده هم داسې استقلال هم نه ده اخستی، اوس هم د زوی مړي کې رالوېدلي دي. خو بیا هم موږ هر کال چې دغه ورځ راسي موږ خوشحالي کوو، موږ وایو موږ له انګریزانو استقلال اخستی ده، ازادي. نو چې هر کار دغه میاشت راسي ستا له شیطانه ازادي اخستې، د شیطان غلام وې، مطلق له شیطانه آزاد شوې، بلکې اوس دی غلام ده. هر وخت چې ستا زړه وغواړي چې په